الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تر ټولو د مخه د افغانستان ولس او ملت او د نړۍ مسلمانانو ته د دې رارسېدلي لوی اختر مبارکي وایو. الله دې دغه شپې او ورځې پر دوی ټولو باندې د خوشحالۍ تېرې کړي او د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه مقام ته او ټولو مشرانو ته او دا کوم چې په دې ځای کې حضور لري ټولو علما کرامو ته او ټولو مسؤلینو ته او کشرانو ته هم د اختر مبارکي وایو. الله پاک دې دغه شپې او ورځې پر دوی د خوشحالۍ او د امن او د ثبات په تېرې کړي. او محترمو، دا یو داسې شپې دي، داسې ورځې دي چې هر انسان که مسکین دی، که مور دی، که خان دی، ټوله د خوشحالۍ احساس کوي. خو بیا هم محترمو، هغه شتمن خلک، هغه مسلمانان چې دوی واک او استعداد د قربانۍ لري، باید په خپل ګاونډیانو او په خپل کلي او مسجد کې چې کم غریبان او مسکینان او بیچارهګان او یتیمان دي، باید دوی د غوښو په دغه قربانۍ کې چې دوی یې کوي د هغه مسکینانو، غریبانو، یتیمانو لاسرسی ولري او هغه باید په خپله قربانۍ کې شریک کړي. دا د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. باید داسې څوک پاته نه شي چې څه په کور کې تکلیف، غم او کم مشکل وي، نور ګاونډیان دې دا کوشش وکړي چې هغه د دغه مشکل او د دغه تکلیف برخه ورسره په غاړه واخلي او اول د خوشحالۍ او د دوی د راحت کوشش وکړي. او بل دا اوس کومه خبره دا هم د دنیاوالو د خوا په افغانستان کې یو لمسونه ده زموږ تاسې د بعضو افغانانو لپاره چې بار بار دا خبره کوي چې په افغانستان کې کاروبار نشته، په افغانستان کې داسې نیستي ده. یو خو د الله پاک د طرفه چې کومه وچکالي ده هغه نه د بنده په اختیار کې ده، د هېچا په اختیار کې نه ده بې له الله پاکه ما سوا. او بل کار و کسب و خدمت چې ما ته رامعلومېږي د اقتصادي امورو الحمدلله چې دنیا پر قایله ده چې د افغانستان اقتصاد برقراره دی او د افغانستان اقتصاد مخ پر بهبود باندې روان دی. نو دغه کس څنګه داسې مایوسي کوي چې نه کار شته نه کسب شته، زه مجبوره یم چې بل ملک ته به ځم او په غرو، په رودو، په دریابو کې به ځانونه بربادۍ خرابوي. بیا دا خو د هغو خپل شخصي ذهنیت و فکر دی. خو که موږ وګورو الحمدلله ټول په دې قایل دي، دنیاوال په دې قایل دي چې زموږ اقتصاد مخ په وړاندې روان دی. او بل تاسې وګورئ ورځ تر بلې مثلا زموږ پر لارو باندې، زموږ پر نورو کارو باندې ورځ تر بلې کارونه شروع دي او روان دي. بل دا هم یو زیری درکوو چې د سالنګ لویه لاره به انشاءالله د اختره بعده هغه به افتتاح کېږي. دا یو غټه خبره ده. نور چې کوم کارونه پر لوی لارو روان دي هغه به تاسو ته یا معلومیږي یا نه، ډېر په جدیت او ډېر په تلوار سره دا کارونه موږ تعقیبوو او انشاءالله ټولو د افغانستان ولس ته به کار و خدمت پکې پیدا کېږي. نو دا هم یو لمسونه د دنیاوالو ده چې موږ
په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار و خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته به ځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او یو ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دغه سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته، هم خدمت شته. خو سل په سل کې به شاید نه وي، خو بیا هم هغه اندازه لکه دنیاوال چې تعبیر وي چې بیخي هېڅ شی نشته. نه امنیت شته، نه کار و کسب شته، نه بله شته، نه بله شته. خو دا د افغانستان تحریفول د دنیاوالو دي. نو زموږ خپل ولس ته دا ډاډ ورکوو، دوی دې مطمئن اوسي دغه د دنیاوالو په داسې اشارو، په داسې لمسونو باندې عمل نه کوي چې دوی دپاره به انشاءالله هم کار پیدا شي، هم به خدمت پیدا شي. خو داسې هم نشي کېدلی چې سل په سل کې به وي. خو موږ ته چې رامعلومېږي الحمدلله چې څونه انسانان اوس په کارو باندې اخته شوي دي او څونه پروژې تطبیق شوي دي. دا ډېر خلک په خپل خدمتو، په خپلو کارو باندې اخته دي د خپلو بچیانو دپاره. د شپې د یو ګولې ډوډۍ د راوړلو توانو طاقت لري، هغه څه پیدا کوي چې خپل بچیانو ته راوي. بله خبره د کابل پر ښاریانو، صنعتکارانو باندې دا غږ کوو چې د کابل اوبه ورځ تر بلې کښته کېږي. نو کوم صنعتکاران وروڼه چې دي هغه دې دغه کیندنې په افغانستان کې د څانانو نه کوي، ځکه د کابل اوبه ورځ تر بله کښته کېږي. دوی دې د رودو څخه د خپل دغه صنعت دپاره اوبه په ټانکرو، په نور کوم سامانونه چې لري په هغو کې دې راوي. نو ځکه په کابل کې ډېر نفوس، ډېر خلک دي. نو موږ دا هیله لرو چې اول د اوبو سره سایه وشي، بیا ځایه مصرف نه شي. او صنعتکارانو ته مو دغه خواهش او دغه مطالبه ده چې خپل د دغه صنعت دپاره دې دوی اوبه له بله ځایه څخه راوړي. نور تاسو ته د دغو مبارکو ورځو د ښه تېرولو په امید یو. الله پاک دې په ټول افغانستان کې د امن او فضا قائمه ولري. الله پاک دې د افغانستان اسلامي امارت تر ډېره پورې قائم او دائم ولري. او موږ تاسو ټولو ته دې الله پاک توان او طاقت او استمرار پر هغه لار باندې راکړي چې څنګه مو فکر و ذکر تر مخه هم و چې خپل موقف او مسیر بدل نه کړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.